بسم الله الرحمن الرحيم سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اہل حدیثوں کو عظیم الشان فتح کی خوشخبری بریلوی علماء کا مناظرے سے پس و پیش اور بالآخر شکست پشاور کے علاقہ پاوکہ میں مقلدین احناف کے فرقہ بریلوی سیفیہ مکتب فکر کے علامہ غلام حضرت اور حکیم مظہری نے اہل حدیث مشائخ کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ اہل حدیث علماء کرام نے اسے قبول کیا، مگر مقلدین احناف کے فرقہ بریلوی سیفیہ مکتب فکر کے مذکورہ علماء مناظرہ کرنے کے لیے خود آنے سے عاجز ہوئی اور کرایہ کے افراد کو بیچ دیا، لہذا شروط کے مطابق علامہ غلام حضرت اور حکیم مظہری کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کرایہ کے مناظرین کا حشر ذیل نکات کی صورت میں سامنے آیا۔ مناظرے کے بعض اہم نتائج: نمبر 1، بریلوی حضرات مناظرے کے وقت سے 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچے۔ نمبر 2، علماء بریلویہ میں سے مولانا غلام حضرت اور حکیم مظہری وغیرہ جن نے مناظرہ کرنا تھا وہ نہ آئے، حالانکہ دستاویز پر دستخط موجود تھے۔ مناظرہ کے شروع سے آخر تک انہیں ذواتی فاضلہ جو کہ مناظرے کا دعویٰ تھا کہ ترجمہ کا سرے سے پتہ ہی نہ تھا۔ وہ فروعات میں امام ابو حنیفہ اور عقائد میں ابو منصور ماتوریدی کی تقلید کا دعویٰ کرتے رہے، مگر اپنے کبار علماء سے اور ائمہ کرام سے ذوات فاضلہ سے توسل کا عقیدہ ثابت نہ کر پائے۔ الٹا ہم نے ان کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے 2 شاگردوں صاحبین کے اقوال بیان کیے کہ وہ اس کی کراہت تحریمی کے قائل تھے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت ضائع کرتے رہے اور ایسی دلیلیں پیش کرتے رہے جن کا سرے سے اس موضوع سے تعلق ہی نہ تھا، کیونکہ ان بیچاروں کو متنازع فیہ مسئلہ کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ توسل ذواتی فاضلہ کے استحباب پر ایک بھی صحیح اور صریح دلیل پیش نہ کر پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل ذوات فاضلہ ثابت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بدعت ہے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام کا ارشاد ہے: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور ایک دوسرا ارشاد ہے: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بدعت ہے، تو جب ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ بدعت ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کے کراہتی تحریمی ہونے کی نص بھی پیش کی، مگر بدعت اور کراہتی تحریمی کے مفہوم سے عدم واقفیت کی بنا پر انہوں نے تعصبانہ رویہ اختیار کر کے اپنے امام کے قول سے بھی انکار کیا۔ ان کی کذب بیانیوں اور دھوکہ دہی کا اظہار بھی ہوا، جیسا کہ انہوں نے ابن عادل اور علامہ آلوسی وغیرہ علماء کرام کے عبارات میں کیا۔ آخر مناظرے تک اپنے کمزور دلائل پر کیے جانے والے کسی بھی جرح اہل حدیث کا
जवाब नहीं दे पाए। दौरान मुनाजरा आयात और अहादीस मुबारका भी गलत पढ़ते रहे। हम बार बार उन्हें दावत मुबाहला देते रहे, मगर उन्होंने उसे कबूल न किया और बिल आखिर मैदानी मुनाजरा से राह फिरार इख्तियार कर गए और अपनी आखिरी बारी को तकमील दिए बगैर भाग गए और मुनाजरा से फिरार हो गए। روان دي چلی نه راځي دا روسه ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما دي قابل قدر او قابل احترام علوم الكرام نن إذا كما مناظرة ستاسو ترمنځ ده دا په یو عنوان باندې دا واغ عنوان دا دی چې دا کم کوي ورته وسیلې مدار دي کې خدای لګلی تعین د دعوت او مناظرې په مابین د اهل حدیث او احناف کې احناف حضرات با اثبات کوي د توسل بالذوات الفاضله لکه په حق اسلام وجا اسلام وغيرها ودا وثابتوي کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او اجماع د امت مسلمه او مقابل جانب چې اهل حدیث کې لدی رد یعنی نبی کوي یعنی بد تاسو وعلى ولی ثابتوي بذاتواله ثابتوي یعنی حرمت په ثابتوي په نسوالي د دلیل قرآن او سنت او اجماع او د حنفي علماء د کتب څخه هغه کتابونه چې فقه حنفي ملاحظه احناف په اثبات کوي او حدیث باندې نفي کوي. دا مناظره څنګه چې تاسو په دې کې دا لیکل کړی دي د دې نغنه په اخواني خوانه ځای په اهل حدیث حضرات کې او احناف حضرات کې د دې کوم عنوان دی د عنوان نه اخواني خوانه ځای باقي خبره ده چې دا لکه مونږه الحمدلله مسلمانان او مسلمانان په دې تیار کوي او صبر او تحمل نو دواړه کار اخلي. هر یو فریق چې صبر وکړو دا اوس دا کیمره لګېدلې ده که یو کس صبر کوي او بل وسه کوي نو چې دا کیمره څوک ګوري نو هغې سبب بیا دا پته لګي چې دا غوسې والا چې دی دا په ناحقه دی او دا صبر والا چې دا په حق دی. نو زما خپل تاسو دا اپیل دی او دا یو مینت کوم چې خپلو کې ښه په تحمل سره ښه په بردبارۍ سره یو بل واورئ او دا مناظرات په بردبارۍ سره سرته ورسوئ. باقي بعضې زمونږ ملګري داسې وو چې د هغې دا شک شکوک او شبهات وو چې یاره دلته موږ ته تحفظ دی نو زه دواړو فریقو ته انشاءالله دا ضمانت ورکوم چې دلته به دواړو فریقو ته ښه پوره تحفظ حاصل وي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دا کار صحیح نه دی دا مسله تدقیق پوره کړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدر المجلس المسلمانان لمن استاذ جمع كيلو في نفسه مقصد بدأ يحفظ هذا ان شاء الله. ذكر من قبل الدين وحمد الله في الكلام خلق في ذلك بسبب سلوكيه وقد يحفظ هذا الشيء. وزمن الأستاذ خبرت أصول المبادئ والتدبير. أنا خبر التدبير كنت قواعد وأصول كافية. يوم أصول المبادئ منازلة أصول التدبير كما دعوة الشيء دارين بوسط أو غير مبادئ تكون بكل شيء قابل عمل فيه. لمن أول ذات فصل من تكمل الاحترام المولد أخذت من الأمر كما تفكر تتعرف على الأمور وعرض الإمام يا من يدرس بكلام كمان هو بين هذا مفهوم بين تصديق كمان سمدري كسان لكل حكيم مسري سيرتشو مولانا دغت غلام حضرت سيرتشو من راغلي ابو سم مناظره کوم چې لیکل کړی دي نو باید دا چې شروط پرواله او شی ولې لري شو دي کچېر تاسو نیابت کوي موږ له لیکل راکې مستی چې کومنګ و به له مولانا غلام حضرت هم ویل دي حکیم مسری هم ویل دي او چې څوک په دې ډاله کې ټول به ویل دي ټول احناف به ویل دي مقلدین موږ له بیا لیکل راکې یا په خلک حاضر وصلی الله علی محمد و علی مولوی سے محترم دین کیا کی دوسرو خبریں اوپری اولا پل مقابل جانب صدا ویم کہ مخبر مناظرت تاسو اصول تیکو جسنگا تاسو آئی تاسو لگو اصول موافق من بخبر مناظرت تاسو رسو غٹ خبر دادا چی دوارو جانبین تا علماء ناسی نباید سبا دا ریکارڈ کی گوری اور زمانگ دا خبرون عوام خلق دا سی پیدا واقعی چې هغه وایي چې دا مولیان په خپل میز کې څنګه سره خبرې کوي. اولا د اخلاق او اظهار، دویم ثانیاً زه دا وایم چې منګه تاسو سره لیکل کړي دي، لیکل نه غلام حضرت شیخ سے په خپل کړي دي، نه بل یو مولوی سے تاسو مولوی سے په خپل نه دي کړي، خود طالبانو د جانب نه لیکل شوي دي. منګه دا خبره تاسو سره تسلیمو چې منګ دا غي نیابت دا غي نایبانی کچر ته مونږ پړشو مونږ ټول احناف پړیو پتاسو مونږ سره دالی کړو کوي کچر تاسو کې یو تن پړشو تاسو پړشوي نو بیا په ټول اهل حدیث پړی یو خبره دیمه خبره دا چې الحمدلله مونږه پتاسو سره لیکل کړی دی خو د لیکنو لاندې دالی کړی شوی دی کچر ته د عذر په بنا یو سره پاتې شونه داغه په ځای باندې بل چړې راځي نو ولهذا باغی کی یو لیکل چې تاسو سره کوم شوی دی سید ایاز علی شاه باچا ته دا زمونږ صدر مناظر دی حاضر دلته کې او د شیخ غلام حضرت سے فضای باندې متکلم زمونږ د جانب مولوی عبدالحق صاحب دی او ور سره معاون ز فقیر احمد الرحمن او زمونږ سره بل معاون مولوی سید محمد صاحب دی دا زمونږ معاونین دي موږ په دغه شکل باندې راغلیو باقی موږ تاسو ته اختیار درکو کتا تاسو مدعا کې خپل مدعا څنګه مشرانو اعلان کړه مدعا مخکې نه لیکل شوی دا د دواړو جانبونو زمونږ د جانب نه لیکل نه مدعا شوی دي تاسو د جانب نه لیکل نه مدعا شوی دي اگر چې خالی علی شروط دي اوس تاسو خپل مدعا اعلان کوي خپل مناظرین اعلان کوي تاسو څه شرایط دي هغه شرایط مو وایي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محترم مولانا صاحب تاسو کوم خبره وکړه توجه کوم نو کله چې د هغه د طرف نوم لیکلې وي او نه راتلې نو وایي چې هغه خبر ورکړې وي چې طالب لیکلې باقي موږ لیکل نه درکو تاسو ته مسله معلومه ده چې نائب به دغه د منو ذمہواری کې منو خپل شته د لیکل څه ضرورت دی زه خپل حاضر نوم لیکلې ده صدا غنی آباد کې سبا موږ له سیدی کله کې چې زفلانې چې فلانی نائب یم کما او بل اسماغه منو چې چا وکالت کوم هغه باندې دي مالي کوم ته ضرورت ده اولی حاضر نشه سړی راولي خیر وسی راولي ځکه دا مسله خلقیږي نه چې تاسو په دغه نه راځي مانع کوم دی
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمونگا خصم چکم مطالبه زمون نوکا چتاسو زمون سر دلت شیخ فضیلة الشیخ نابغی عصر حاضر غلام حضرت غلام حفظه الله لکلی دے وغا حاضر ندی داغه حضور د 15 منټو کار دی خو تاسو برای کرم شیخ عبدالسلام حاضر کړي شیخ امین الله بشوری حاضر کړي عبدالعزیز نورستانی حاضر کړي نو غلام حضرت علیه الرحمت هغه اوس 15 منټه کې تاسو ته حاضر شي چونکی تاسو ان شاء الله الرحمن زمون سره خبرې شروع کی زمونږ مفتی صاحب المحترم تاسو ته فرمایل چې مونږ د شیخ صاحب نیابت کو که تاسو زمونږ د مناظرینو کې یو مناظرم پړکو تاسو وړو ټول احناف دا بهانه ترکې برای کرم ډیر عاجزانه درخواست تاسو خدمت اقدس کې زدا لرم چې تاسو دغه حضرات کې یو حاضر کې ان شاء الله الرحمن زمونږ شیخ سے محترم بہت حاضر شي او که تاسو چې ناز یې تاسو د پاره ان شاء الله موږ کافي برای کرم خبرې شروع کړئ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اصل خبره څه ده چې المؤمن يؤخذ باقراره من سلیکل دادي د احناف حضرات څخه مناظر په فلاندینی درې کسانو کې یو کس وی مولانا سید ایاز علي شاه صاحب مولانا غلام حضرت صاحب مولانا حکیم نصری صاحب زمنګ د طرفنا مولانا محمد افضل مولانا حضرت محمد مولانا مطیع الله درې نمونه مرسته ورکړي دي کمنګ د مولانا عبدالسلام صاحب حفظه الله نوم لیکلی یا د مولانا امین الله صاحب نوم لیکلی من به راوړو باقی دا کې تاسو څه وی لړ شي ته عثماني راولي مولانا شیر علي شاه راولي مولانا حمد الله راولي او وګرځي په عالم کې چې کوم مشار له فی البنان عالم هغه مخامخ کوي من بل دا راوړو خو تاسو چې من څه کوم وعده کړی مؤمن د خپل اقرار نیولې کیږي عقدم کړی دی او په بالعقود د دې وعده مصطفی بندي وکړي او دا زموږ لیکل دي تاسو نمونه هم لیکلي چې اعتماد هم پرې نه و نو څه تاسو هغې باندې لا کتابولې چې نمونه مو ورکول زموږ شاګردانو نمونه ورکړي په موږ یې اعتماد موږ رالو لاړ شي اوس هغه خلک راولئ عقیده ده چې د اوا په پنجو باندې وهل نه دي پکار چې سلام راوړه پلانې که د هغې نوم یې لیکلی بلکل به راولو او تاسو چې نمونه لیکلي خلک حاضر کړي تاسو وایئ چې 15 منټو کې شو حاضرولې 2 غنټو کې حاضر دي تاسو تنظیم دي د لیکلو مطابق باندې څه چلےږي کني لیکل باندې کوي یا به وایو چې لیکل موږ غلط کړی دي او موږ چې دا څه کړی موږ په اعتماد نو هغه دې ته حاضر دي نو موږ ول اصل نوم ورکړو نو موږ به تاسو برای کرم تاسو د خپل لیکل وګورئ هغه کې لیکلو چې کم سړی د عذر په بنا باندې حاضر نشو داغه په ځای باندې بل کس راتلی شي بحث کولی شي مونږ تاسو باندې بالکل سړی خپل اقرار باندې محفوظ دی او تاسو سره موږ چې کم لیکل کړي دي دغه لیکلو ته وګورئ تاسو دغه لیکلو ته وګورئ چې لیکل څنګه شوي دي هغه کې دا شوي چې کم سړی د عذر په بنا باندې حاضر نشو دا په ځای بل سړی حاضری کوي مونږه حاضر یو دا بهانه تر کوي برای کرم چې کوم تاسو حکم د حرمت لګولې دي بس دلیل شروع کی چې بحث شروع شي الحمد لله على كل حال من عذر لیکلی یو به عذر پیش کوي مولانا زما خبر ته توجه وکړه چې به پوه شي خبره باندې عذر هم لیکلی دی دویم زمون او تاسو د اهل علم جامع کی عالم او مؤمن د سره چې په دې خلیص خبره وکړي هغه په هغه کې لکې تا یو منټ مخکې وې چې 15 منټه کې راولم چې عذر 15 منټه کې څنګه راولي دا ټکي به موږ ته وخه یا به چې ما دروغ ویلي زه غلط شوم د مسله کې او یا به چې په هغه می اعتماد اوس راته چې 15 منټه کې راولم او اوس مې عذر مې د شرعي عذر پیش کا او کني تا ول 15 منټه کې راولم 2 غنټې 3 غنټې کې راولم تاسو اجازه ده
صحیح خبره اصل کې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا کوم عذر موږ لیکلو دا عذر شرعي دي ته وایي چې هغه عقل او نقل یوملي او عرف یوملي دي دا عذر شرعي وایي او نور هر قسم هر سړی به عبارت جوړوي دا عذر دی چې ته بڑے وشي هسپتال کې بستر پروتي او دا خو د مسلک پورې خبر ده تاسو د مطرف نه یو کس وکړ نمائندای هغه په معمولی عذرونو باندې په معمولی بانو باندې نه پاتې الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى مونږه د کاغذ کې لیکل داسې کړي دي د احناف او حضرات څخه مناظر با پلندینی درې کسانو کې یو کس وي نمبر 1 مولانا سید ایاز علی شاه صاحب زه حاضر لیکلو باندې مونږه پابند یو دغه سیر نه زه حاضر زه مناظر شوم وأين أخويك جواب بوري أغا جواب دادي تتوي شيخ شيخ غلام حضرت عليه الرحمت حفظه الله ولهذه الندي أغا وزر ما پیش کو جتاسو داغا سرا علم کی مساوی نہیں تاسو راولی شیخ عبدالسلام راولی شیخ من الله بشوری راولی عبدالعزیز نورستانی نو ان شاء الله الرحمن اوس به حاضر شي مونږ چې کوم لیکل کړي دي چې درې کسانو کې به یو وي زه حاضر دا سوال تاسو بجا دي برای کرم زه حاضر خبرې شروع کړم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين خلاصه خبره دا ده چې مولانا صاحب وایي چې ستاسو علم کې مساوي نه وي علم د انسانانو بس یو دغه علم د اسباب د فصول درې په درې چې حاصل دي بچي که تاسو علماء وایي راځي د بخاري اساني تاسو مو په یاد ومنځ راځي د مصطفی احمد اساني تاسو مو راځي د سلم عبارت یو دا کم یو زه سره سلم عبارت څلور باندې به تاسو یو څلور به راځي باقي خبره ده اوابه نه جنګوي چې کله تاسو هغه منګه مساوي نو من سمونه وایي او اواجن غوړي یو خبره کوي او نوري قصې باندې کوي دا به حاضروي باس وکوي او دا حضورنګ تاسو تمخ ویلي چې ورونه چې او من يبارز فليقدم نفسه او من يسابق خبره وکړه دا جناب دا خبره وکړه مونږ دعوه کې خبره ده کړې ده چې دغه دریو اشخاصونه به یو موجود وي کچر تاسو دغه پرچې مطابق او د لیکلو مطابق فیصله مونږ سره کوي او وایي چې راځي د شیخ صاحب د جانب نائب راغلی ما سره بحث نه کوي دا حضور غواړي جناب باچا صاحب حاضر دی په دغه دریو کې یو شخص دی تاسو به مناظرین ټول نه یو تاسو به مناظره کوي که په ما قناعت نه کوئ د هغه د طرفه زما خو کلي اطمینان درته دا درکوم که چېرته په همدې مسله کې مونږ پړه شو او ستاسو دلایل په مونږ قوي وو نو زه چې د جناب شیخ د طرفه نائب راغلی یم زما پړه د هغه پړه دا درته لیکل کوم خو دویمه بنیادي خبر دا کوئ چې نه د هغه وجود ضرور دی زمونږ لیکل دا دي چې په دغې دریو کې یو شخص حاضر دی که احقاق د حق نه مقصد وي او اظهار د حق نه مقصد وي للاهیت نه مقصد وي بس بلا تاخیر بس جناب واقعا صاحب بحث شروع کی خبر ختم دلته یو ټکی تاسو لیکلی مولانا توجه وکړه دلته یو لفظ تاسو لیکلی دی د عذر په وجه باندې کوم تک حاضر صحیح ده کنه عذر به پیش کې دویم دا چې موږ تاسو دا ټکی نه ویو موږ څه به موږ چې خیر څه دغه خان موږ لیکل دا چې موږ به لاګه وي په تاسو د خپل نه یو خبره راويستا اوس به چې کوي یا اگر ولا یا به موږ خبره غلطه وکړه اگر دا چې تاسو ویلي چې دا غیر د علم مناسب څوک نو یا غسړی راولي چې دا علم یې څه یا د چې دا خبره موږ غلطه ایوا دویمه خبره په دلته تاسو لیکلي دي موږ چې په دې کې به د عذر په وجه موږ ته عذر پیش کوي چې ته دا غي نیابت نو ټلیفوني رابطه سره کوم موبایل ان هغه به وایي چې کده به له ما به له دې سبا عذر مې
لیکل دا ګورئ د احنافو حضراتو څخه مناظر به په لاندې درې کسانو کې یو وي لیکل زمونږ دا دي د حضور د درې واړو خبره دلته نشته ځان ورشه دې ته ګوره لاندې بله خبره هم درته زه وایم د احنافونه به په دغې درېو اشخاصو کې یو شخص حاضر وي بیا ورپسې څه وایي که چېرته په دې کې کوم یو نه و حاضر عذر د وجې نه نه و حاضر نو د هغې په ځای بل حاضرېدی شي جناب شیخ چې پاتې دی نو عذر د باچا صاحب محترم عرض کا هغه بېله معامله ده مونږ ما ته غوږ کېږدئ خبرې ته غوږ کېږدئ تساوي د علمین یا عدم تساوي د آبادي خبره تاسو به هم ځان ستړی کړی وي کتابونه به مو کتلي وي مطالعه به هم کړي موږ به هم ځان ستړی کړی وي کتابونه به مو کتلي وي مطالعه به هم کړي که مقصود مو اظهار د حق وي او د الله تعالی د رضا لپاره راغلي او دا مو مقصد دی چې یاره څنګه چې ستاسو په زړه کې ارمان و زمونږ ته په زړونو کې هم د ډېر پخوا نه د ارمان پروت و چې الله العالمین داسې مقرره برابره کړه چې موږ سره دغه چې داسې فضا کې سره کېږي لکه نن چې ناست یو شور هم نه وي او دغه رنګې چې دی به ښه په اطمینان سره بحث وکړي دا ارزو زمونږ کوي چې یاره بس بحث کوو نو په دې درېو کسانو کې یو حاضر دی بس بحث شروع کړي بلا تاخیر اخوا دې خوا راځي خبره منګ چې دا اصل خبره کوو چې هغه اصلي مناظر راوله وجه دا ده چې د واته لسو کالو نه د هغه چلنجونه موږ اورو موږ وایو چې نن یې میدان کې د هغه ارمان پوره شي بیا به داسې موته نه ګوره باقي که موږ داسې خبر وای والله العظیم چې هغه نه راځي او تاسې راځئ زما له د دویمې درجې طالبان راوستل خو شي خبره باندې خو بس هغې په دا حق چې موږ ته کوم دی دا اوس هم یو حق دی او مسله ده چې دا خو دوه ټکي مو ویلي یا وویل چې موږ دا خطا وکړه چې هغه یې راغلي یو هم دا ویل چې هغې ستاسې علم کې مساوي نه ځکه یې نه راوړي نو موږ ویو خیر دی د دې علم به هم پته ولګي او که د علم کې مساوات وي تاسو زموږ د کوم یو د علم مساوي وي ما ته څه ویلي وو د بخاري سندونه زیات ته ویم دا ملګري مې کوي تاسې یې ورته یاد خروج د دعوې نه باندې کوي خروج د دعوې نه خروج د دعوې نه باندې کوي ځان کوي کا مولانا یو مې صبر دې مولوی چې بوې ته ما نمبر راکا دې مولوی چې بوې دا دینی خبره ده دینی ده کنه د مسلم مقدمه کې الاسناد من الدين دین سند دا اهمیت لري دې کې ته پوښښ خبر الاسناد من الدين الاسناد وس دویم خبره وره دویم دعوت من قدر مکو دعوت قدر دار چې تم لیکلي او په وقود من څه وعده باندې پرواله اراولي او خلک یاد شي چې دا ما مخکې کومه خبره وکړه دا ستاسو علم کې مساوي نظام غلط کچیرته هغه د علم مساوي نه تاسو یو د علم مساوي نه او که یې وایي چې کوم فن کې دغه کوي د هغې به پته ولګي که موږ ته دا ټکي ووایي چې یاره هغه خلک یا موږ دا خبره غلطه وکړه چې ستاسو علم کې مساوي نو ځکه هم رانه وستله یا دغه خبره وکړه اوسې اواف یې مانول نه وي پکار اول نه ښه مضبوطه کېږي چې بیا پرې بادي وشي اول په دې چوټ باندې دغه خبره ولا زه یو خبره کوم که ستاسو دواړو په دې اتفاق راځي دا ورځ په بدله کې هغې سره دې خبرو که راتلی شي او د جناب شیخ حضور یا عدم حضور تاسو تما ویل چې موږ د هغه په نیابت راغلي که بحث مقصد وي بحث شروع کې بلا تاخیر یو قبول قودي راوځي ولې اسناد عدم اسناد یا د سلام عبارت بیانول هغه بعدي خبرې ابتدا ګوره تاسو مولیان هسته علماء قاسم علماء د مناظرې بم کتلی رشیدیه بم کتلی وی دغه رنګ چې نور کتابونه هم د مناظرې تاسو کتلی وی اصول د مناظرې مقصد د مناظرې اظهار د حق که اظهار د حق مقصد وي او اظهار د حق د پاره راغلی بس بلا تاخیر شروع کوي ځان مخکې کوي هم درته زموږ اجازه کوم مخکې کوي هم درته زموږ اجازه د مولانا صاحب د خبرو نه وروسته به زه دومره عاجزانه انداز کې د عرض وکړم
چې دا مولوی صاحبان وایي که زموږ سره منطق کې خبرې کوي که هر فن کې کوي بالکل موږ تیار یو ان شاء الله الرحمن چې کله به شروع شي زه به د حضرت شیخ نه صرف د یو د عوامو وړاندې یو د بسم الله الرحمن الرحیم د صحیح ترجمه پوښتنه کوم او زه به دا اعلان کوم چې دماتا د قواعد کچرته دماتا د قواعد موافق صحیح ترجمه کا زه به دا اعلان کوم چې دی وړه زپړه برای کرم بحث شروع کوي وخت خراب وي پته به ولګي چې مساوات د علم بیننا و بینکم شتو کنه بحث شروع کوي برای کرم بادي خبرې که زمونږ د طرف نه کېږي او که ستاسو د طرف نه کېږي دا زما خبرې ته غوږ کېدی که دا د علمي خبرې وي لا علمي خبرې وي تاسو ته مونږ مخکې ما درته وویل چې مونږ د هغوی د طرف نه نیابت مونږ نایبان نه ته خو ادب القاضي او شهادت او دا به دې ویلي نیابت به کله کېږي نه نیابت به کله کېږي دې ټکي ته نیابت به کله کېږي چې عدم وجودي او عدم او تعذر د حضوري کنه تاسو یوم اسمه خدمات او نزل په ځنه تکي راوړل د څه ما چې کوم خبره مخکې کړې وه زه به اوس هم ولاړ یم تاسو چې موږ سره شیخ امین مناظرې ته حاضر کړئ شیخ عبدالسلام حاضر کړئ اوس به حضرت غلام حضرت علیه الرحمت حاضر شي دې کې اول نور زما لیکلی شوی سید محمد ایاز علي شاه زه حاضر یم برای کرم بهانې پرېږدئ بحث شروع کړئ که ستاسو غرض احقاق الحق بحث شروع کړئ اوس به پته ولګي خو تاسو بحث شروع کړئ برای کرم بحث شروع کړئ مولانا دغه خبره نه تاسو موږ بحث وکړو هغه څونه چې تنه الحمدلله جل جلاله د ذهن نو با میدان تر غلی نن میدان د حق او د باطل ان شاء الله وما يبدئ الباطل وما يعيد دغه خبرې به کېږي نن به پته لګي ته خو راغلی بسم الله نشته د ولدوالین پورې معنی کوم ته دغه خبرې پرې دی باندې ماشومان ویروا ویم خبره ما ورته ویل بسم الله معنی وکړه زید الحمدلله د ولدوالین پورې ویم چې کومه قاعده په خلاف ولته څه ته ویم دسه به موږ ته وې چې ته خو رالي لیکلي دریو او وعده د شپږو او راغله ته یو نو په یو ګل دی ګل په سرلې نه راځي خبر ته سوچ وکړه او ته دا ټکی کلاوي چې تاسو د هغه د علم مناسبه برابر نه وي ولې څنګه د نومونو سخت نوم لیکه چې کوم مرګري لیکلي تاسو یې اعتماد په ولې خبره واوره باقي تبقي لا دا ګلونه ولګي چې تاسو د هغه د علم مناسب نه وي او شیخ امین الله راول او شیخ عبدالسلام راول یو هم چې تو استادونه نه پریدو دوی انداله چې دا وې دا به پاول ورسې یو استاد وې راته ضرورت نه دریو سبا مونږ چې یو رکوع به چې ټول مونږ کیږي و مونږ چې یو رکوع چې ټول مونږ کیږي تو خبادین رکوع ته بادین رکوع الله حکم دې په ورکول باندې حکم دې په بادین دې د الله حکم ته بادین نو یو چې تاسو وې د الله حکم ته بادین نو یو ریکارډ ته د ریکارډ څخه مولانا یوم بحث شروع شو یو څه باندې من بحث شروع شو تاسو موږ دوه شرط دي یو شرط دا چې دا به چې دا ما کوم خبره وکړه ما غلطي وکړه چې راځي د علم مناسب نو ځکه مل راوځه د څه باندې یو جی من څه لیکلم کړی دي لیکل بسم الله الرحمن الرحیم تاسو چې چا د علم تذکره کوي کنه هغه موږ الحمدلله موږ ته معلوم دي یو خبر اوره هغه چې تقلید دا کورس کړی دی موږ په سلو نه زیاتې غلطۍ راځي تاسو چې چا د علم د مساوات خبره کوي کنه الحمدلله ما به د سلو نه زیاتې غلطۍ راځي د
چې توسل کوم خبره کړې ده د 200 نه زیاتې غلطۍ پکې دي وګورئ په شپږ غنټې کې 61 د 200 نه زیاتې غلطۍ کې راونه کړې ده دا کا دا وینا او موږ له سره حاضر کړي موږ له سره حاضر کړي دا څو کارونه چې نجونه موږ ترا کوي موږ ته سره حاضر کړي که تاسو د علم د مساوات خبره کوي او فکر نه که د علم د مساوات خبره کوي په دې شيوخو کې د یو سلنه زیات نمبر چا خسري وخوي تاسو باندې په امتحاناتو کې د سلو نه زیات واوره وکړه د خروج د باسه تا کړه د علم مساوات نشته واوره وکړه کومه مدرسې چې غلام عزت فارغه دی ودي خي سندونه چې یو سلو نه زیات نمبر چا خسري تاسو دا سندونه راوړئ ازمن په دې شیخانو کې بداغه سندونه ممراوړو نه په صدورو کې شته نه په صدورو کې شته وجدار چې دا ښکارا علم د انسان داغي پته نه لګي د مدرسو پته لګي یو مړ وکیلا چې کوم کسان مختلفي دي برای کرم چې کوم کسان مختلفي تقریبا همیشه د پر د اهل بدعت دا طریقه پاتې شوې ده چې دی غدر کوي ټګي کوي مناظري چیلنج کوي بیا نه حاضري اوله چې ټول را دي بیا نه حاضري د الله نه ویریږي او چې شم لیکري دي چورتي یا خو یو چې وفات شوی الله تعالی خلاص کړه کې نشانه و او یاد شي وای چې خامخا هسپتال کې بیمار دي تاسو چې دا قانون لیکو غلام حضرت نو آیا تاسو هغه مشوره کړی و اسونه د الله باندې کوم فاصله وای خلک د کار نه وباسي موږ ته درې کسان په دلې شي دي لاندې لیکل شي تلبیس او لې لسان باندې کوي که د عذر په وجه کوم کس نو حاضر کوم کس وګړه درې کسانو کې یو کس نو حاضر نو بل کس په هغه نیابت کې موږ د پاکستان ولې قایل زمون امید دا دی چې تاسو علماء یې د ادب مظاهره به وکړي د مناظرې په میدان کې به د ادب الفاظ استعمال کړي تلبیس او عدم تلبیس د وکړه خو د خپل کار موږ ورته وکړو هر شي چې وایي دا د خپل کار دی هغه د په مبارک دې ورته ویجو کې دی ورته کنه خیر بس کوم قدم بحث وی بس بسم الله کو بسم الله کو خبر اول مونږه د اولنا د حضرت صدر وای مونږ د اولنا د حضرت صدر صاحب د خبرو ډیر پابندي کړې ده مونږ داغه احترام کړې دي مونږ پاغه باندې پابند یو خو افسوس دا دی چې دا حضرات دا سی الفاظ وی چې هغه د دې د شان سره زیبا نه دي د دې د خپل مبارک په دې باندې خنخ کاریږي اوس چې دې ته ځان خاص کاریږي و دي کی اوس کده دې احقاق الحق مقصود وي نو زمونږ مولوی سے محترم مونږ چې کوم دا داولی کلی وا چې مونږ به توسل به ذوات الفاضله من الكتاب والسنت والاجماع ثابتو زه خپل مولوی سے محترم ته مې کوم چې هغه باندې دلیل وایي دا به شروع شي الحمدلله منګه ستاسو چې تغلو د کتاب په دې خپل مخکې تاسو د دې مناسب علما نه وي چې تاسو ویلي تاسو علما وي بس دا خبره تاسو راځي خو شي خبره باقي دا بل څه کې چې دی دا علمي میدان دی کنه علمي میدان علمي فالواني دا چې د باب تفصیل مصدر به ځان ته وړي دا تلبیس راځي خو شي خبره باقي خبره ان شاء الله دغه ارمان مستاج کړی شي مولانا دا لوی ورځ ان شاء الله ما خام بشي او سبب بشي بل ورځ شي الا بل خبره خلاص منګه وبنه خړ او منګه په اتمام کو الله په ځمکه راکړي تاسو ډېر ارمان کړی موږ غزوان څه شو هغه سینې چې غربولې د څه کومه وقمالي راځي باندې خلک راولي سړې وتراولي کړه الله باندې اسه غزوان عائشہ بس چې ته ناشتي ارمان پورا کې سبا دونه فرمان دې کماته دي سار ویلې او زمال د دوی مې درځي وتاي خبره ده باقي خبره ده اولنې بحث منګه استاد شي اولنې خبره ده چې په دې چټ مطابق ونه چلے دی د دې چټ مطابق ونه چلے دی دیکھیں چې کوم مناظرین هم لیکلو الله
ته پته ده چې زمونږ کې رعب وغورځېده لاړ حق ورته نه معلوم لاړ غریږي هغونه نه وري خیر دی نن راغلي زمونږ هم دغه دوی ارمان دی چې دا په خپله موجود وي بیا به اوس د حق وضاحت اکثر هم شوی او هغې ته به شوی